ښاغلی رحماني صاحب د سولې کمیسیون د طرحې لیکلو دپاره جوړ سو، ارشیف موجود لري او په هغه کې وویل سوله چې طرحه دې جوړه سي، طرحه دې بیرته تالار ته راوسي او د ولس د استازو سره دې شریکه سي. دا نه کمیسیون دی، نه ریاست دی، نه بله ده، نه بله. د سولې د کمیسیون د جوړېدو په ورځ باندې نصاب هم دغه کم او ما سور کارت هم په دغه خاطر باندې م پورته کړی و چې اول خو دې وضاحت دغه موضوع ته ورکول سي او د هغه څخه دې وروسته پر نصاب باندې بحث وسي او وروسته دې بیا پر رایګرۍ باندې تصمیم ونیول سي. ښاغلی رحماني صاحب د تیرې ورځې په ډاګه درته وایم، د تیرې ورځې خبري او مطبوعاتي کنفرانس مو شخصي و. د دغه دردېدلي، ځورېدلي، کړېدلي مظلوم ولس په حق کې جفا وه، د هغه کونډې مور په حق کې جفا وه، د هغه سرباز په حق کې جفا وه چې زما و ستا د سر مال ناموس په خاطر د دغه جغرافیې په خاطر باندې سر پر ورغوي باندې اخیستی دی، په میاشتو میاشتو باندې یې خپل کور نه دی لیدلی، د هغه په حق کې جفا وه، د دغه خاورې په حق کې جفا وه، دغه هر کونډې و یتیم و مظلوم په حق کې دی تېره ورځ جفا وه. ډېره ستره اشتباه مو ښاغلی رحماني صاحب وکړله. زه نه پوهېږم چې تر کوم ځایه پورې چې زه تاسو پیژنم، تاسو خو دغه رقم اشتباه نه کوله او دا پرون چې یعنې تاسو باور وکئ تر سهاره پورې ما اصلا باور نه کوئ. تاسو په هغه وټساپ ګروپ کې وګورئ چې دغه هره پلا به دا ویډیو پورته کېدله، مال دا ویډیو فوټوشاپ سوې ده او بیا به نورو وکیل صاحبانو د خندا سټیکر پسې ورکړله. تر دغه اندازې پورې چې زما زړه ته نه لوېدله چې د ولسي جرګې یو رئیس دی په هغه تجربه چې د څو دورو د وکالت تجربه لري او دا د 2 کاله د ولسي جرګې رئیس وي، هغه د دومره بې مسؤلیته د مطبوعاتو وخت بدون د مشورې څخه راځي او د نورو اجنډاوې دي دلته پلي کوي. زه افسوس کوم په دغه مورد کې باید تاسو وضاحت ورکړئ که دغه خبره تاسو کړې ده شک کار مو نه دی کړی، باید نه یوازې د ولسي جرګې د تالار بلکې باید د ټول د افغانستان د ټول غیور ولس څخه بخښنه وغواړي که دغه لفظي اشتباه وي او که تاسو عمدي یا غیر عمدي دا کار کړی، دا کار مو ښه کار نه دی کړی، په دې کار کې موږ په مقابل کې ولاړ یو او که دغه کار باندې تاسو بخښنه مو ونه غوښتله امضا یې در باندې راټولو د سلب صلاحیت په خاطر باندې.